ګرو کله هم چې تاسو د ټیک ټاک نه څه ویډیو ډاونلوډ کوئ نو تاسو په دې شیر بټن کلیک کوئ. نو دلته تاسو ډاونلوډ سینک کوئ خو په دې باندې ډاونلوډ بند وي نو تاسو د دې ځای نه دا ویډیو نشئ ډاونلوډ کولی. دې لپاره زه تاسو ته اسانه طریقه درښیم چې په دغه سره تاسو هر قسم له ویډیو که ډاونلوډ پې بند وي کولاو وي هغه تاسو بالکل په ایچ ډي کوالټۍ کې او بغیر د واټر مارکه د ټیک ټاک نه په یو کلیک سره ډاونلوډ کولی شئ. تاسو چې کومه ویډیو ډاونلوډ کوئ نو په دې شیر بټن کلیک کوئ او دلته به تاسو کاپي لینک ښیي نو تاسو به دا لینک کاپي کوئ. چې کله هم کاپي کوئ بیا په خپل موبایل کې ګوګل واړوئ. په ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ سیو ټیک او سرچ پې کوئ. چې څنګه هم سرچ کې دا اولنی سایټ پر وخت دا به اوپن کړئ. چې څنګه هم اوپن کړئ کومه ویډیو چې تاسو ډاونلوډ کوئ د هغې لینک به تاسو کاپي کړی نو دلته به دغه شان پیسټ کړئ. چې څنګه هم پیسټ کړئ په دې ډاونلوډ بټن به کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره دا اپشنونه شو شي نو په دې کې دا دریم نمبر اپشن دی ایچ ډي کوالټي په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کړئ د دې ځای نه به تاسو په یو کلیک کې ویډیو ډاونلوډینګ سټارټ شي هغه هم بغیر د واټر مارکه. نو په دې طریقه باندې تاسو هر قسم له ویډیو ټیک ټاک نه بغیر د واټر مارک نه ډاونلوډ کولی شئ هغه هم په ایچ ډي کوالټۍ کې. دغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره یې شیر کړئ.